وایي چرسي پسې ولاړ چې مولوي صاحب د وایي څه په پنچر ټایر دې راورسېد اجازه خو ده خود اجازه وایي یو بل لیونی اندړ په جومات ته ملا وایي پر لمانځه ودرېد وایي ملا هغه پایچې در پورته کوي بیا پایچې در پورته کوي ولې ور سپین ږیري ول پایچې پورته وایي لیونی ورته وایي ملا صاحب که دونه ثواب کېدي که زغم پرتګونه پرې وکړي تاسو کټواس کړئ ملا جمع ورکړه بیا یې باد پرېږدي وایي کټوازم چې ملا صاحب باد یې پرېږدي وایي یا په عربي مې کنځا درته یا اول مې بیا اندړو ورته وکړه نن مې ګورئ دا نه ده ما اول بیا اندړو درته شروع یا هېڅ پروا نه څه یا زه خو سور کارت لرم مقصودین نه وایم جاندړ د قومي حنف مګر عارض خان اکا یوه کټ وکړه در باندې کړې وه یا هغه څه نوي نوي چاره باندې کړي هغه به درته وکړم کندهار کې سږ مېلمه و یو محصل ته وایي صاحب چېرته ما کندهار کې کندهاري واده ته ورېځ ځم اشنا مې د زوی واده یې ده وایي حاجي صاحب ته په خلکو ټوک کوې دغه فوټوکاپي ته ورځه د کونې دې یوه کاپي واخله وایي که د اصلي کندهاریانو در چیرې کړه کاپي خو یې سره کال بیا یو طالب ورتللی وایي اطاعت کا کماله وایي د نرو خرو پنچري به دې نېږده بیا له د ناړه راسته دې خوري د کرب سر به دې خو د چکتن ته به دا پنچر نه ده نه نیزلی باید نو روزي خان اکا په ټاق فرمایش دغه وکړه تا داسې غلیظ فرمایش ته طالب وایي بل طالب ته ترې وویښتې دې نیسم پورته کوم دوی چې سر ترې ویښته نیولې و دغه باد پرېږده وایي ته ته داسې ویښته نیسې دغه ریښې کونې ته فرمایش مو دي ما په تاوان خو تاوان یا هغه په کال زه له حجه رالم خانه کې د غلام حیدر په سماوات کې کوچ کړم موټرانان وایي اطاعت کاکا روزي خان اکا راغلی داسې حال یې کړم چېرته اجمل چې ملګری مې دا ډېر وخت لیدلی یم نه ده راځه چې وایي څنګه په هوټل وننوتم مخ ته حج دې مبارک شه خدای دې ښه پیاوړی کړه خدای دې موږ ته هم توفیق راکړي کټ شی دې راوړو راته کېناست ما خو جانمازونه ورکول خو لمونځ ته نه کېنوه جانماز دې سره باقي ما ته هم خلک سترګه وایي ده ته مې سره شروع یې کوي نو ما دا یې ځان ور ډېره جالبه بله روزي خان کاکا دې غړي واسکټ په دې و دې پیرکي جوبان به یې د کلچو تڼۍ به دې پښې شوې ګرځي خلکو ډېر مضبوط پورې وخندل دی راته وایي چې موږ یو دغه وړ چاق سپی و په یمې پسې کټواز ته ولاړ یوه مې اسباد یا خط راغی زما سپی نه ده پیدا کړې په خپله کونه خدای خو دې